د بنو په خونړي برید د پاکستاني پوځ او طالبانو ترمنځ سخت نندرې او غبرګونونه. پاکستاني پوځ پر افغان طالبانو تور لګولې چې د بنو په خونړي برید کې لاس لري. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګوره. وینکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ ویلي چې ټي ټي پی د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې پر یوې نظامي اډې برید د افغانستان له خاورې تنظیم کړی دی. د پاکستان پوځ همداراز ویلي چې افغان اتباع په فزیکي ډول په دې برید کې ګډونوال وو. پاکستان خبرداری ورکړې چې د سرحدي ګواښونو د دفع کولو لپاره د اړتیا وړ اقداماتو حق لري. د پاکستان د پوځ په وینا د بنو په برید کې 34 کسان وژل شوي چې 15 پوځیان 14 ملکیان او 14 د پاکستاني طالبانو غړي دي چې 4 انتحاري بریدګر وو. په ورته وخت کې د ټي ټي پی ډلې یاد ارقام رد کړي او ویلي دي چې دې برید کې له 10 زیات پاکستاني مرتد پوځیان هلاک کړي او نږدې 50 نوري ټپیان کړي دي. له دې خونړي برید وروسته پاکستاني پوځ ادعا کړې چې د اسلامي امارت حکومت پاکستاني طالبانو ته پناه ورکوي او ورسره هر ډول همکاري کوي او دا برید هم د پاکستان بهر پلان شوی و. د پاکستاني پوځ یو جګپوړي قوماندان رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی ډلې د بنو خونړي برید د ډیورنډ اخوا افغانستان کې پلان کړی او وسلوالو سره د افغانستان اوسنی نظام مالی او تخنیکي مرستې کوي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني پوځ یاد بریدونه بې بنسټه ویلي او وایي چې د پاکستان داخلي ناامني د دې هیواد کورنۍ مسله ده او موږ پکې په هیڅ ډول دخالت نه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ روانې کشالي او اختلافاتو ته په اشاره ویلي چې دواړه حکومتونه باید خپل مسایل د خبرو له لارې حل کړي او شته اختلافات ختم او جنگي لړۍ ودروي. تاسو په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.